السلام علیکم، ستړي مسي، جوړ په خیر. نن شنبه د 1404 هجري شمسي کال د حمل د میاشتې 2 نیټه چې د 2025 کال د مارچ له 22 نیټې سره سمون خوري. له سکون رادیو ویبپاڼې او خواله رسنیو مو د نن ورځې لنډو او مهمو خبرونو ته زه حافظ احمد نصرت هرکلی کوم. هلمند ګرشک ولسوالۍ کې د دوو ورونو ترمنځ د جنجال له امله 18 تنه ژوبل شوي دي. پرون ورځ جمعه د هلمند ولایت ګرشک ولسوالۍ زاړه بازار سیمه کې د دوو ورونو ترمنځ جنجال راغلی و چې د یوه ورور زوی د جنجال ځای ته ګرنیټ ورغورځولی و چې 18 ملکي کسان پکښې ژوبل شوي دي. د هلمند ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس حافظ عبدالباري راشد سکون راډیو ته وویل چې یادو زخمیانو له جملې څخه د 2 تنو حالت د اندېښنې وړ ښودل شوی دی او پاتې شپاړسو تنو روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. د نوموړي په خبره چې د یادې پیښې په تړاو مجرم کس عبدالخالق د امنیتي ځواکونو له لوري نیول شوی او تر پلټونو لاندې دی چې ډېر ژر به عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وپېژندل شي. هلمند کې داسې مهال د یوې کورنۍ شخړې له امله ګڼ شمېر کسان ژوبل کېږي چې له دې وړاندې هم د هلمند په لرو پرتو سیمو او ولسوالیو کې وخت ناوخت د دا ډول پیښو راپورونه ورکړل شوي وو. تورخم دروازه له 29 ورځني ځنډ وروسته د مسافرو پر مخ خلاصه شوه. د تورخم کمیسار عبدالجبار حکمت ویلي چې تورخم لاره چې وړمه ورځ د ټرانزیټ پر مخ پرانیستل شوې وه له 2 ورځني ځنډ وروسته نن د مسافرو پر مخ هم پرانیستل شول. یا د لاره چې ټاکل شوې وه د جمعې ورځ خلاصه شي له کرشا غاړې ته د وسایطو د تخریب له امله یې پرانیستنه یوه ورځ ځنډېدلې وه. بل لور ته د ننګرهار د اطلاعاتو امیر ویلي چې د تورخم دروازې د بندېدو له امله زرګونو مسافرو دواړو غاړو ته بند پاتې چې هلته زیاته ګڼه ګوڼه رامنځته کړې وه. نوموړی زیاتوي چې دغه ګڼه ګوڼه به تر راتلونکو 2 یا 3 ورځو پورې کمه شي چې له همدې امله له خلکو غوښتنه کوي چې د امکان تر حده د 2 ورځې انتظار وکړي تر څو د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله د ستونزو سره مخ نه شي. د سرپرست حکومت ویاند وايي پاکستاني پلاوي سره پر 2 اړخیزو موضوعاتو خبرې وشوې. د سرپرست حکومت ویاند وايي د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان په مشرۍ د دغه هیواد یو پلاوي کابل ته راغلی. نوموړی وايي چې دغه پلاوي به د سرپرست حکومت له بېلابېلو مسؤلینو سره پر 2 اړخیزو موضوعاتو خبرې وکړي. اخوا پاکستاني رسنیو هم ویلي دي چې صادق خان د پاکستان د سرپرست حکومت له یو شمېر چارواکو سره کتلي دي. ناروې کې د افغانستان سفارت خپل فعالیت بیا پیلوي. بهرنیو چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې د ناروې په شاهي هیواد کې د افغانستان سفارت خپل فعالیت بیا پیلوي. په یاد خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې په ناروې کې میشتو درنو هیوادوالو او نورو مراجعینو ته خبر ورکول کېږي چې په اوسلو کې د افغانستان سفارت د 1404 لمریز کال د حمل له 4 نیټې څخه د 2025 میلادي کال د مارچ له 24 نیټې سره سمندري کونسلي خدمتونه بیا پیلوي. بهرنیو چارو وزارت په دې هیواد کې د کونسلي خدمتونو بیا پیلول یو مثبت ګام بللی دی. د 2 افغان لوبغاړو په ګډون د هند غوره لیګ یا IPL سیالۍ نن پیلېږي. د هند غوره لیګ یا IPL سیالۍ نن د کابل پر وخت 9:30 بجې د کلکتې او بنګلور لوبډلې ترمنځ پیلېږي. د IPL سیالۍ چې هر کال د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو د کرکټ غوره لوبغاړي راټولوي. سږکال یې د دې سیالیو لپاره 2 افغان لوبغاړي غوره کړي دي. دغو سیالیو په 10 لوبډلو کې له پاکستان پرته د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو لوبغاړي پیرل شوي دي. دا د نن ورځې لنډ او مهم خبرونه. تر بیا د الله په امان.